دا د پکتیا مرکز ګردیز کې د جلغوزو د پروسس فابریکه ده چې په 2021 کال کې جوړه شوې ده. یا د فابریکه هر کال د 80,000 مټریک ټنه جلغوزو د پروسس وړتیا لري چې په معیاري ډول یې بهرنیو هیوادونو ته صادروي. د جلغوزو د کارخونې مسؤلین وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د جلغوزو په حاصلاتو کې کمښت راغلی، خو هیله مند دي چې روان کال به د جلغوزو د حاصلاتو په برخه کې ښه کال وي. دقیقا سرمایه گذاری از این فاز جلغوزه عموما 6.2 میلیون دلار در نظر گرفته شده که شامل مجموعاً سرمایه گذاری بوده که البته از حجم سالانه صادرات نظر به برداشت سالانه محصولات است که البته از سال 2021 با آغاز فابریکه برداشت سالانه کاهش یافته که امسال ما شاهد کمترین حاصلات جلغوزه در کشور بودیم که بین 8,000 الی 12,000 تن جلغوزه برداشت داشتیم. د دې کارخونې مسؤلین خوښ دي چې هر کال امریکا، اروپا او عربي هیوادونو ته 2 مټریک ټنه جلغوزي صادروي، خو غوښتنه یې دا ده چې د خامو جلغوزو د صادراتو مخه دې ونیول شي. د کارخونې مسؤل زیاتوي په بهرنیو هیوادونو کې په ښه امتیازاتو د پانګونې زمینه ورته برابره شوې، خو هڅه کوي د خپلو هیوادوالو لپاره د کار زمینه برابره کړي او د فقر او بیروزګاری پر وړاندې مبارزه وکړي. اولین فابریکه را به خاطر از بین بردن فقر و ایجاد شغل برای مردم خود ولایت پکتیا می سازیم و دوم کشورهای بین المللی البته با سرمایه گذاری بزرگ استقبال خوب دارن، اما بنا به علاقمندی هیئت رهبری شرکت و رئیسای ما دفتر تصمیم گرفتن که ما دمی کشور بین زمین مردم تمام سرمایه و پیشرفت خود شاهد بودیم و میخوایم در بین زمین مردم خدمت و ادامه تجارت بدیم. دا یوازنۍ د جلغوزو د پروسس فابریکه ده چې په هیواد کې جوړه شوې. په دې فابریکه 6.2 میلیونه ډالر پانګونه شوې چې په مرکز ګردیز کې 500 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړې ده.